ترافیکي لارښود. راځو ګرانو کتونکو د درس عنوان مو دی څنګه کولی سو چې د عامه وسایطو څخه استفاده وکړو. هر وخت چې یو موټر ته جواز سیر ورکول کیږي په جواز سیر کې واضح ورته لیکل سوي چې تاسو ته د دغونده سپاریانو اجازه شته چې تاسو یې پورته کړئ. مثلا سراچا ده د ډریور سره 15 نفره، کورلا ده د ډریور سره 15 کسان، 303 یا هغه ته ورته موټر د 42 کسانو اجازه لري. دا غا اندازه ده. در دې بلابود نفر که څوک موټر ته پورته کړي دا غیر قانوني کار دی. ولې چې تا ته واضح په جواز سیر کې لیکلي دي چې څونه کسان پورته کړه، یا ځینې وسایط دي چې پر هغه باندې د بل هېڅ سپارې اجازه نشته. باسکل دی 2 نفره هېڅ اجازه نه لري چې پر کښېني، او بل ټکټر دی په هغه کې هېڅ سپاریان نه وړل کېږي. خو موږ داسې ډریوران برعکس کار کوو، یعنې غیر قانوني. په دې کې ټوله ذمهواره ډرایور دی چې دی بلابود کسان ور پورته کوي، یا ټکسي والا د شولو افغانو دپاره کوچنیانو ښځې پورته کوي په ټکۍ کې کښېنوي. خدای نه خسته که چیرې دا راولویږي دا غیر قانوني کار دی. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاینو شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.